د لوی څښتن تعالی جل جلاله په نامه درنو زده کوونکو او د پوهې مینوالو د OPD اکاډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ویډیو چې کومه ده هغه د کیمیا په اړه ده او د کیمیا لومړی لوست لولو. دا سلسله چې کومه موږ پیل کړې ده دا د عمومي کیمیا برخې پورې اړه لري چې د 10م ټولګي 11م ټولګي او 12م ټولګي ټوله کیمیا به په دا سلسله کې شامله وي او انشاءالله دا درسونه به تر پای پورې ستاسو په درانه چوپړ کې د همدې یوټیوب چینل له لارې وړاندې کیږي. نو ډېر مو وخت نه نیسم، راځو لومړی لوست پیل کوو. د لومړي لوست موضوعات کوم دي؟ د کیمیا تعریف ده، ماده ده او همدارنګه د ماده خواص دي، البته د ماده فیزیکی خواص او برقی هدایت. دا هغه موضوعات دي چې موږ یې په دې لوست کې لولو. هیله لرم چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او په دې لوست کې نوي څه زده کړئ. لومړی موضوع چې موږ یې باید زده کړو هغه دی د کیمیا تعریف. کیمیا څه ده اصلاً؟ کیمیا هغه علم دی چې د مادې له جوړښت، خواصو، ترکیبونو او په هغې کې د رامنځته شوو کیفي بدلونونو څخه بحث کوي. درنو زده کوونکو، کوښښ وکړئ چې ځان سره یوه کتابچه او قلم ولرئ او همدارنګه که کوم د کیمیا کتاب هم لرئ هغه به هم ډېر ښه وي، خو که نه یې لرئ همدغه نوټ په خپله کتابچه کې د ځان سره نوټ کړئ. ښه، بیرته راګرځو درس ته. کیمیا چې ده دا هغه علم دی چې د مادې له جوړښت، یعنی ماده له څه شي څخه جوړه شوې ده، د مادې له خواصو یعنی څه خاصیتونه لري او د دې خواص څه دي، د مادې له ترکیبونو یعنی د دې په ترکیب کې، د دې په موادو کې، د دې په جوړښت کې څه کارول شوي دي او په هغې کې د رامنځته شوو کیفي بدلونونو. کیفي څه معنی؟ کیفي یعنی دایمي بدلونونه، یعنی دا فیزیکی بدلونونه نه دي بلکې دا ټول دایمي بدلونونه دي. نو دا هغه علم دی چې په ماده کې د دایمي بدلونونو له رامنځته شویو خواصو څخه بحث کوي. ښه، اوس خو تعریف باندې لږ لږ پوه شوو. اصلا ځینو شاګردانو ته دا پوښتنه پیدا کېږي چې اوس ماده څه ده؟ ګورئ، اوس راځو ماده تشریح کوو. هر شی چې کتله ولري او په فضا کې ځای ونیسي ماده بلل کېږي. د مثال په ډول اوسپنه، لرګی، اوبه او داسې نور شیان. اوس راځم تاسو په دې تصویرانو کې تشریح کوم او په ماده باندې به په مکمل ډول سره پوه شئ. تاسو دې تصویر ته لږ دقت وکړئ. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې ګورئ موږ دلته یو د فوټبال توپ لرو. نو دا ټوپکی یا د توپ چې کوم دی دا یوه ماده ده. ولې؟ ځکه دی یو ځای نیولی دی، هم یو ځای نیولی دی یعنی فضا اشغال کړې ده او هم یعنی حجم لري او هم وزن لري. مثلا د دې ټوپکي وزن امکان لري چې 200 ګرامه وي او یا هم 300 ګرامه وي او یا هم تاسو دې تصویر کې وګورئ موږ دلته یو ګل ګورو. دغه هم چې دی دا یوه ماده ده ځکه هم یې ځای نیولی په فضا کې او هم وزن لري. او یا دلته لکه موټر تاسو ګورئ، دا موټر هم یوه ماده ده، هم یې ځای نیولی دی او هم دا موټر وزن لري، امکان لري 1000 کیلو وي، امکان لري 2000 کیلو وي، امکان لري 1500 کیلو وي. او یا هم اوبه هم ماده ده په دې ډول سره چې د دې وزن اوبه دا وزن هم لري او هم ځای نیولی دی. نو هیله لرم چې ماده باندې به په پوره ډول سره پوهېدلی وئ. راځو بلې موضوع ته. اوس راځو دغه کوم تعریف او ماده چې موږ ولوستله دا تاسو ته په مکمل ډول سره یو ځل بیا تشریح کوم چې تاسو ښه پرې پوه شئ. ګورئ، یعنې کیمیا هغه علم دی چې د مادې له جوړښت څخه بحث کوي. مثلا د ترکیباتو په برخه کې یو شی په نظر کې نیسو، لکه اوبه. موږ ته پوښتنه پیدا کېږي چې اوبه له څه شي جوړې دي. دې پوښتنې لپاره د کیمیا علم موږ سره مرسته کوي چې د اوبو ترکیبات او خواص وپېژنو. نو اوس مثلا موږ وایو چې اوبه له څه شي جوړې دي،
د په ترکیب کې څه کارول شوي دي دا موږ ولې څښو، یعنې دې په اړه موږ د کیمیا علم معلومات راکوي چې دا اوبه اصلا د څه شي څخه جوړ دي او کوم عناصر په دې کې استعمال دي. اوس ګورئ د کیمیا علم موږ ته څه ځواب راکوي. نو د کیمیا علم موږ ته وایي چې اوبه له هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دي. یعنې په دې ډول سره که چیرې تاسو د کیمیا علم زده کړئ، عملي زده کړئ، ښه وګورئ او دا ویډیو تر پای تعقیب کړئ، نو تاسو به په ډېرو شیانو باندې پوه شئ. راځو بله موضوع ته. بله موضوع دا ده چې د مادې خلاصه ده. هر هغه شی چې وزن او حجم ولري هغې ته ماده ویل کیږي. دا د مادې تعریف دی او هیله لرم چې دا تعریف چې کوم ما تاسو ته هایلایټ کړو دا ځان سره ولیکئ او پاس پرې ولیکئ پورته برخه کې چې د مادې تعریف. هر هغه شی چې وزن او حجم ولري هغې ته ماده ویل کیږي او زموږ په ماحول کې ټول شیان چې وزن او حجم لري هغې ته ماده ویلی شو. راځو بلې موضوع ته. د مادې فزیکي خواص هغه تغیرات چې په هغې کې د مادې اصلیت او ماهیت تغییر ونه کړي مګر ظاهري شکل د مادې تغییر وکړي د فزیکي خواص په نوم یادیږي. خو اوس پوښتنه پیدا کیږي چې دا فزیکي خواص کوم دي؟ لومړی رنګ دی. د مادې یو فزیکي خاصیت چې کوم دی هغه رنګ دی چې د موادو په تشخیص او پیژندلو کې پکارېږي. مثلا موږ د رنګ په واسطه کولی شو ډېر شیان وپېژنو، لکه دا ګل مثلا سور رنګ لري، هغه ګل ژیړ رنګ لري او همدارنګه ډېر شیان چې ماده دي هغه موږ د رنګ په خاصیت باندې پیژندلی شو او رنګ د مادې یو فزیکي خاصیت دی چې دا رنګ بدلیدلی هم شي. مثلا که چیرې تاسو یو ګل په بڼ کې وګورئ هغه به سور رنګ ولري، خو کله چې هغه تاسو پرې کړئ او یې ځان سره لږ وستئ د لږ وخت لپاره نو تاسو به وګورئ چې هغه ګل چې کوم دی هغه خپل رنګ بدلوي، یعنې یا تور رنګ اړوي یا رنګ یې ژیړ کېږي او یا هم وچ کلک کېږي چې دا د فزیکي خاصیت دی او خپل ځان بدلولی شي. بل خوند دی. خوند یا ذایقه هم د مادې له فزیکي خواصو څخه ده چې د ذایقې په واسطه هم مواد له یو بل څخه جلا کېږي. مثلا ځینې مواد خوند تریخ دی، د ځینو موادو خوند خوږ دی او یا هم د ځینو موادو خوند چې کوم دی هغه ترش دی چې دا هم د مادې د فزیکي خواصو له جملې څخه موږ ګڼلی شو چې دا خوند موږ بدلولی هم شو. مثلا که چیرې تاسو چای په نظر کې ونیسئ، که چېرته موږ بوره ور واچوو رنګ یې خوږ کېږي، که د همدې بورې په سر مالګه لږه ډېره ور واچوو نو دا چای بیخي خپل خوند بدلوي چې دا د مادې فزیکي خواص دي چې دا خپل خواص بدلوي را بدلوي. بل بوی دی. بوی هم د موادو د فزیکي خواصو له جملې څخه دی او مختلف مواد په مختلفو بویونو پېژندل کېږي. او ځلا هم د فلزونو فزیکي خاصیت دی. دا په یاد ولرئ چې ځلا چې کومه ده هغه یوازې د فلزونو فزیکي خاصیت دی. ځینې فلزات د ځلا لرونکي وي لکه سپین زر، سره زر او داسې نور چې ځان ته ځلا لري، مګر غیر فلزات ځلا نه لري لکه سلفر او داسې نور. او یا هم تاسو لکه پلاستیک په نظر کې ونیسئ یا کاغذ په نظر کې ونیسئ، دا ځلا نه لري بلکې یوازې فلزات ځلا لري. بله موضوع چې کومه ده هغه ده برقي او حرارتي هدایت چې دا به زموږ د دې لوست اخري موضوع وي او هیله لرم په مخکینیو برخو چې کوم تاسو تشریح کړئ هغې باندې پوهېدلي وئ او که پوه شوي نه وئ ویډیو سره وګورئ. ښه راځو برقي او حرارتي هدایت ته. هغه جسمونه چې تودوخې ته هدایت ورکوي د تودوخې د هادي په نوم یادیږي. دا تعریف ځان سره نوټ کړئ چې که تاسو ته څوک ووایي چې هادي یا د برق هادي یا د تودوخې هادي یا هغه جسمونه چې تودوخې ته یا برق ته هدایت ورکوي هغې ته څه وایي، خو موږ دلته یوازې حرارتي هدایت باندې بحث کوو. ګورئ هغه جسمونه چې تودوخې ته هدایت ورکوي د تودوخې د هادي په نوم یادیږي. او یا هغه جسمونه چې برق ته هدایت ورکوي د برق هادي په نوم یادیږي. بله موضوع دا ده چې اوس موږ تاسو ته مثالونه وړاندې کوو لکه اوسپنه، المونیم او داسې نور. که چیرې موږ اوسپنه په اور کې کېږدو نو دا حرارت انتقالوي چې ټوله اوسپنه ګرمه شي او کیدای شي بل ځای ته هم انتقال کړي. لکه د اوسپنې یو سر په اور کې کېږدئ او بل سر یې په پلاستیک باندې کېږدئ، تاسو ګورئ چې دا حرارت انتقالیږي او په پای کې پلاستیک بیخي له منځه وړي.
درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې لوست همدومره و او کوښښ کوو چې ټول درسونه او لوستونه چې موږ کوم تاسو ته جوړوو هغه لنډ وي چې تاسو یې وګورئ او ترې ستړي نه شئ او یو نوي څه ترې زده کړئ. نور درسونه هم موږ تاسو ته جوړ کړي دي لکه د مایکروسافټ ورډ درسونه دي، د انګلیسي برخه کې ګرامر دی، ورځنۍ محاورې دي، لغاتونه دي، د ترڅنګ د ریاضۍ برخه ده او د فزیک برخه ده چې تاسو کولی شئ زموږ له یوټیوب چینل څخه چې OPD اکاډمي په نوم یادیږي له دغه چینل څخه یې ترلاسه کړئ. د بل درس شروع کېدل ته په تمه اوسئ او زموږ د یوټیوب چینل له لارې تعقیب کړئ او همدارنګه کولی شئ که وروسته له دې چې موږ نشر کړو د یوټیوب چینل لارې هم ترلاسه کولی شئ. تر دې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی څښتن تعالی مو سپارم. ښه وخت ولرئ او درس حتما له ځان سره تکرار کړئ. مننه.